इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह दा सो को द कमजे हो कमजे के पैदा हो और बिया इल्म पर कमजे की कड़े हो दा बयान देना। अजीजानो इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह द खपल नुम चिदे मोहम्मद और द प्लार नुमी इदरीस हो। नु देवाया मोहम्मद इब्न इदरीस द सिलसिला द नसब चिदा आगा पुष्पगम पुष्ट की द अब्दुल मुत्तलिब अब्द मुनाफ सर लगी। अब्द मुनाफ चौदा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निको नुदा शाफिई चो दादा अब्द मुनाफ जोयो नो गोया पुष्पगम पुष्ट के इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह चिदे दादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नसब दे। नुद्दत शाफिई ज़का वही च निस्बत अगा निकत की च गुर निक नामा च द शाफिई वा नुदे द निक पनुम मशहूर शवे दे ज़का च दागा निस्बत द पैगंबर द निक सरा किनी द खपल नुम च दे अगा मोहम्मदो द प्लार नुमी इदरीस। नो इमाम शाफिई ता शाफिई ज़का वही च निस्बत अगा निकत शे। बिया द मोर च वा अगा सोक वा द मोर च वा द मोर सिलसिला नसब च दे आदा हजरत अली साहब द त्रोर सरा लगी। पद्रैम पुष्ट के तकरीबन आगद हजरत अली द त्रोर सरा लगी यानी दे द मोर द तरफ न द हजरत अली हम नसब दे और द प्लार द तरफ न द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नसब दे। नो गोया दा पर खानदान रसूल के शुमार दे और सैयद दे। पैदा शवे कला दे पैदा शवे इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह द वफात पशपा बांधे पैदा शवे पकम अशपा च इमाम अबू हनीफा वफात शो नो प अशपा बांधे इमाम शाफिई पैदा शो। उलमा लिखी चे दस अजीब व गरीब वाकया वली रूनमाश हुआ। यो तरफ तलो इमाम द दीन वफात कीगी और बल तरफ तलो इमाम द दीन पैदा की। नो उलमा यो लतीफा और पसे जोड़ा कड़ा चिदा किस्सा दावा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह
چې ژوندی و نو امام شافعی ته نه دنیا ته نشو راتلی. دا علماء مذاق دی. ځکه چې یو رڼا موجود و او عظیم رڼا چې ټوله دنیا یې رڼا کړې وه، نو دی وجنه بل رڼا دنیا ته نشو راتلی. نو امام صاحب چې موجود و نو امام شافعی ته نه نشو راتلی، خو چې دی وفات شو نو هغه دنیا ته راغی. عزیزانو، امام شافعی رحمت الله علیه چې پیدا شو دی چې د 9 کالو شو نو قرآن ورته یاد چې د 9 کالو شو نو ټول قرآن بیا یاد کړو. زمونږ د طالبانو نه کله زه تاسو کوم غوړ سړی به دی دا تنبه به د تنې نه پناه کی الکه څه چل کې استاد وې قرآن یادوم څه سپاره دي دا ویل اوس په درېمه کې نو تر اوسه دې څه خرڅالو خدای دې ورکا غوړ سنډا به. امام شافعی رحمت الله علیه عمر چې 9 کال شو نو قرآن یاد کړو بیا، او د عمر چې 15 کال شو نو موطا امام مالک یاد کړو بیا. علماء ورته ورځي وی چې تا ته موطا شروع کو. امام شافعی رحمت الله علیه ورته فرمایل چې موطا ما ته شروع کوي، ما تاسو وکیدی او موطا کتابونه مخه تکیدی او واوري چې زه درته واورم. نو علماء مخه ته موطا کتاب کې هو او امام شافعی ورته شروع شو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټول موطا امام شافعی رحمت الله علیه په یاد ورته تیرا کړه. او زمونږ د غټ سرو ته عمر ټول تیر شي یو حدیث ورته یاد نه، یو حدیث. خپنه شي تاسو عمر څنګه تیر دی، تاسو عمر څنګه تیر، یو حدیث تاسو ته یاد نه دی، د قرآن یو سورت درته یاد نه دی، یو سورت یاسین درته یاد نه دی، تبارک الذی درته یاد نه ده، سورت مزمل درته یاد نه دی. هغه د ګړبنو رونه یې چې منس کې څه وایي زه به کې درې ځله قل هو اللهم انا نه درځي الله لوی الحمد ناراضي زه به کې درې ځله قل هو موسم ده. بوډاګان چې دي پویترو کې درې ځله قل هو وي دوته اللهم انا نه ور. نو عزیزانو عرض میں داو چې یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې قوم ته یاد نه دی، یو حدیث هغه هم خلقو کنا. امام شافعی مون پشان بنی آدم او د 15 کالو په عمر کې موطا امام مالک دومره کتاب دی، دومره غټ کتاب 15 کالو په عمر کې هغه یاد کړو او د 9 کالو په عمر کې ټول قرآن ورته یاد. د دې وجنه عزیزانو هغه قوم به څنګه خاورز ګوري چې د کم قوم دا عالمي چې هغه ته یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد نه. په خدای قسم مونږ نه مخکې چې کوم خلق تیر شوي دي
یاد خود سکے اغیب عام خبریں پا قرآن کی کولی عام خبریں تا بس سوال اکڑو پختنه بده اکڑا د قرآن آیات به ہوئے او داغی جواب به کول عام خبریں عبداللہ ابن مبارک حج نه وزګار شوی او پلار روانو نو یو بوډای خزه ولیدا شړای پزانه چولې دا او پټه ناستا عبداللہ ابن مبارک پوه شو چې دا خو زنانه ده نو سلام پیاچی ورتوی چې السلام علیکی ورحمت الله السلام علیکی خزی باندې چې سلام اچے نو السلام علیکم بنوے السلام علیکی بوے سبوئی علیکی ابوډای ورته سوئی د سلام جواب کړي ورته وی سلام قولا من رب الرحیم د قرآن آیات وی دا هغه آیات ته چې په جنت کې به دا سلام په جنتیانو د الله د طرف نه چولې کی نو د سلام جواب د قرآن آیات وی او هغه ته ورکړي عبداللہ ابن مبارک ته تپوس کوي چې چرته نه رااله نو بډای ورته وی چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له په کنایاتو کې پوي چې مان لار غلطه شوې ده لار نه غلطه نو عبداللہ ابن مبارک ورته وی چې څو ورځې دلته وشوي نو بډای ورته بیا د قرآن آیات وی چې ثلاث لیال سویا دریش په می دلته وشو ورته وی چې دلته ستا دریش په وشو ته د خوراک سکاک څه چل کې خو دشت بیابان دی بډای بیا ورته د قرآن آیات وی چې هو یطعمنی ویسقین اے عبداللہ ابن مبارک په دې ځنګل کې مال الله روټایم را کوي او بمرک هو یطعمنی ویسقین کولای شي بیا ورته عبداللہ ابن مبارک وی چې ته دلته د موس څه چل کې دلته خوبم نخکاری چل نا بوډای ورته وی چې تا قرآن نه دی ویل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الله وی چې وبني نو په تیمم وای په پاکه خاور باندې وبنيشته ز تیمم و موس نو عبداللہ ابن مبارک ورته وی چې وزي بیت المقدس تا نو دی ورته وی چې او زم نو هغه وخ راوستو کینولو نو دا پی وسوریگی چه دا پی سوریگی نو دی عبداللہ ابن مبارک تا بیا دا قرآن آیات ہوئی چه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے عبداللہ ابن مبارکا اللہ وی چه خزی اگوری نو سترگی خکتا اگرزوئی تشاکا و سترگی ٹیٹی کا زپردادارا خزین پوخ سوریگما اسے نچستا نظر پا ما پریوزیو تا چرتا گناہگار نشی بوډای خزن
تو نالت د پاکستان په خزو، تو نالت د پاکستان په سړو، چې شپه ورځ د دوی سترګې څه ګوري او څه کوي. بډای ورته وایي دا حیا به په ملک کې څوک راولي؟ مونږ به راولو. مونږ نه خو ځان له چې دی د وانډې غویان جوړ شو، وانډې راته کړي دي او سپېږمیم پکې ډوبې کړي دي. مونږ له خو ځان نه د وانډې غویان، مونږ هم نام خبره لاړ کوي به څو آسمانی آفت والا پکار دی، آسمانی طبعی والا پکار دا الب کی. عبداللہ ابن مبارک وہی ما شاکڑا سترگے میں پٹے کڑے دا چې په اوخ سوره دا اوخ منډه کړو دا ته پریوتا زول عالم ماوی چو بډای ته حقوق شو. نو دا بډای ورته بیا څه وایي؟ ما صاب من مصیبت الا باذن الله. عبداللہ ابن مبارک ای چاہتے یو مصیبت نہ رسی مگر دا اللہ پا حکم. مانا بس بد عملی شوی نو مالا پہ خدای سزا راکڑا اپکے گا ما دیوی بیا ما اوخ رونی و دا پہ سورشوا شڑائی پہ باندی زانے واچول ما دا اوخ پڑینی ولے دا پہ اوخ سورز و روانی ما زلگین زان سرس اشعار وین شیرونه وې نو دې د پاس نه راته आवाज وکړ چې فقرؤوا ما تيسر من القرآن. عبداللہ ابن مبارک الله وی قرآن کې چې کوم ځای آسانی اغل ولا شیرونه موایا قرآن وایا. نو عبداللہ ابن مبارک وی ما قرآن ویل شروع چې یو سات تیر شه تپوس می دیو کو چې بوډا ستا خاون شتا میړه دشتا. نو بیا راته आवाज کوي چې یا ایها الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء. پختنه ډېرې مکه وا چپ روان وس و بیا روانم یو سات چې تیر شو بیا می تی تپوسو کو چې بوډا ستا زامن شتا. نو یا بوډا راته وی چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الكتاب بقوه. عبداللہ ابن مبارک وی چې زه پوه شم چې دا درې زامن دي. زامن یو پیغمبرانو نامی پیخ استازو چې زویوشي کمی نامی پیخ دی ولونو کمی ایک دی. هغه ورځ یو سړی لور ته आवाज وکړو سوریا سوریا. نو سوریا دی یو ډمه نامه وا. نو هغه ډمه نامه ډمه به د مور خوښه شوی و په لوري سوریا نامه کې ته په خبرګو کې نه خسته نامه خواغه دي چې کوم نامه خدای ته خوښي وي د پیغمبر د بیبیانو وي داغه د لونو وي د پیغمبرانو د میندو نامه وي خې نامه خواغه وي چې کوم انتخاب الله پیغمبرانو د پاره کړو صحابه د پاره کړو ائمه مجتهدینو د پاره مفسرینو د پاره کړو. خسته نامه خدا دي. سبزه والا تبنشي ودرې ده غوخي والا تبنشي ودرې ده. دیر شو په ورځ باندې دیاړي کړي ستاغه بچي باندې تړپیاویږي ډاکټر ته به نشي بوتله. نو داغه خواګه مړه تبه ده چې د ټول پاکستان قوم ایرانی ولې مړې تبینی ولې مړه تبه دې ته وای چې په ترمومیټر نخ کاری او دننه د سړی بدن نو ټول ملک مړې تبینی ولې. دوايي دکان ته بنشتله
دومره په خبر ګړون دی د دوی هیلث منسټري د هیلث محکمه په دوايي قیمت لیکلی دی 15 روپۍ سټینټ په لګېدلی دی 15 روپو هغه دوايي شي په 15 روپۍ قیمت په مغه زور لیکلی او په بازار کې خرید د هول سیل ډیلرانو سره په 25 روپۍ کیږي الکه ولې وای کپنه ګرانی کړی هیلث منسټر یو ګورا د هیلث دلته یو وزیر یو کوسډابو ما ورته دوايانه ګرانی شوه لاله کړي دوايي مهنګي ہوگی زره لسته مونږ په دې نه مال دې د پاگل بچی تا وګا هیلث منسټری څه کار کوي د هیلث منسټر حال وګورا اور ستباد اور سغرق معیشت ملک بالکل مفلوج دی دا ټول قوم خدای رانی ولې ده ابل اورځ 9 بجې خو یو ډچ مونږ شوو او ان شاء الله چې نور ډچونو انتظارم کوي ټول بداسي پرسیدلی خېټې د ایران په شان پراته یو کارغان بدر باندې ټنګي وایي لاسي گئی بچرتا نن ټول ملک عیاش او لوفر او بدماش خزل لوفر او بدماش او عیاش الکان حرامیان ټول لوفران او بدماشان کده مولا زامن دي زمون زامن دي او کده میاګان دي او کده سیدان دي او کده پیرانو زامن دي ټول بدماشان او لوفران نو د خدای د عظیم قهر انتظار کوي د قران او د حدیث سره ربط او تعلق ستاسو نشتا ربط او تعلق نو چې قران او حدیث سره د کم قوم ربط او تعلق نه قوم د قوم به خدای تبا کوي او تماشا به کوي دام خزا وکړه چې د قران آیات وای او جواب کوا عبد الله ابن مبارک وایي چې دا زامنو زیات ورسېدو نو ما دی بډای نه تاسو کو چې ته زما غوندي خبرې ولې نه کې ز سوال در باندې کوم او ته د قران آیات و مال جواب راکې نو بډای ورته وایي چې فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى اے عبداللہ ابن مبارک از د قرآن نه بار خبره ځکه نه کوم چې د بار خبرو حساب بیا خدای له ورکول نشما دا خبرې بم ټولي په حسابي دا تاسو چې کومي خبرې کوي دا مخصوص کوټه تاسو ته د خبرو ملاو ده چې دومره بکې کدی نه زیات دی وکړي بیا به حساب ورکې او دا خبرې بکې دین خو دې کوګړي دا غیبم حساب ورکې نو زه د قران نه بار خبره ځکه نه کوم چې بیا حساب خدای له ورکول نشي زامنو ته وی چې ستاسو د مور قران نه بار خبره نه زامنو ورته وی چې سلويخت کال وشو چې زمونږ د مور د قران نه بار خبره نه ده کړې سلويخت کالو دم خزي وکړ او امام شافعي سره وکړ چې په وو کالو کې قران یادو او پنځل عزیزانو دا د محرم میاشت او په دې میاشت کې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه او دا غید خاندان شهادت شوه او د کربلا په میدان کې دا باس بارها تاسو د علماو نه اوریدل دي زپکه درته صرف یو
دو درې نقطې بیانول غواړم. که تاسو خیال وکئ زمونږ په دې ملک کې خلق د عرشی راز او فلسفه تپوس کوي. دا غواړي چې دیشي کې سرازو دیشي کې سرازو دیشي کې سرازو. بیا به د محرم کې بعضې پوسټرې چې کوم جلسو دپاره لګېدلي هغې کې لیکلي چې فلانه مولانا صاحب فلسفه امام حسین باندې تقریر کوي او دا به کوي. عزیزانو زه دا پوښتنه کوم چې د کربلا په میدان کې د امام حسین او د یزید د فوج منځ کې جګړه په څه وشوه؟ نو په دې باندې د ټولې دنیا د مسلمان اتفاق دی چې جګړه په دې وه چې د یزید حکومت چې و هغه د هغه قانون نه باغي و چې کوم قانون د امام حسین په کور کې نازل شوی. قرآن کریم د مسلمان قانون دی او دا قانون د امام حسین په کور کې نازل شوی دی چې کورو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د امام حسین جګړه په دی وه چې ستا حکومت چې دی هغه زما د نیکه د قانون نه باغي دی، لہذا زه ستا د حکومت بیعت کولو ته تیار نه. جګړه په دی وه چې بیعت کولو ته تیار نه نو بیا جنگ کولو ته تیار شه. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې گو زد حکومت د جنگ کولو تاب او طاقت نه لرم، دانشم ویلے چې زب په 72 کسانو باندې تا ختم کم، لیکن دا ویلے شم چې د خپل نیکه د قانون د ناموس د پاره دا 72 کسان زه در باندې ختم کړم. خبره دا وه بھائی تا نشم والے، لیکن کتا نشم والے نو دا حکول شم چې ځان در باندې ووهم، خو سر به نه ټیټوم، بیعت به نه کوم. خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه دا ډېر لوی سړی تیر شوی. خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه هغه سړی و چې د هندوستان ځمکې ته اول اسلام خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه راوستی. اول
اسلام د هندستان په ځمکه چې د خواجه معین الدین چشتی کړي. نو خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه د امام حسین متعلق وئی چې شاه هست و حسین بادشاہ هست و حسین دین است و حسین دین پناہ است و حسین سرداد و نداد دست در دست یزید. کہ بادشاہ دیم نو امام حسین دیو کہ شاہ دیم نو امام حسین دے کہ دین دے نو امام حسین دے سرداد سر قربان کا ولیکن نداد دست در دست یزید لاس دی یزید پلاس کی نہ وجہ چې ترسو زما د نیکه قانون ته ته سرنګون شوی نه ترغه پورې بس تا تخت و تاج ته زن سرنګون کې. عزیزانو ابن زیاد گورنرو هغه ورپسې راغی او ورته وی چې ګوره اومنه ویل نه اوبه په بند کړي اوبه په بند کړي پیره ولګولې ده دریاب په غاړه باندې چې د امام حسین سړی بدر نه دی نه وبنوړي. عزیزانو راشن په بند کو چې دې خیمو ته راشن نه سپلای کی. امام حسین وی ټیک الله پاک دام کولې شي چې اوبه نه او تا ته د اوبو سکلو ضرورت اړو محسوس شي روټای نه او تا ته د روټای خوراک ضرورت اړو محسوس نشي. زکه چې عشاق چې دي اغي په عشق کې دومره محوي هغه د استغراق درجه ته رسیدلی وي چې هغه ته د خوراک سکا کډو تصور نه کی تصور. اوس مونږه هو که یو ورځ روټۍ او بني زه عالم جوړ کړي یو ورځ تکلیف را باندې راشي مونږ سال جوړ کړي. رحمان بابا وی کنه وی چې دی یو وخت د ځان د پاسه کوک شي چې دی یو وخت د ځان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدای مرور یو وخت دی په ځان تبدی ونیسي تکلیف در باندې راشي خدای نام بیزار شي. نظم عزیزانو دا استغراق مقام مولانا روم لیکلی دی چې مجنون تا لیلا ہوئی چې تدل تکی نظر اعظم کینست بھائی دلتا دے لار کی کے نظر اعظم ناست سبال لیلا سر اٹھے تیارا کرے داو
خپل وینځه ته ورکړه چې دال تلار کې او ملنګ ناشته هغه ته دا روټه ورکړه. هغه ملنګ نه مخکې او بل روټي خلاص ناستو د نوکر روټه وړي د خیال کړي چې ملنګ بدغی ول دا روټه لیلا را کړی دا او دا خورل خاطر خد الحمدلله خورلې سباله بیا ور لګلې دا بیا خورلې دا بل سبا بیا ور لګلې بیا خورلې دوله سورزه پکې تیر شو روټه ورزي او ملنګ خوري او پته نه لګ لیلا ورته ول چې ملنګ درته سوال جواب سلام ورتوای دا څه نو وی غږ نه کوي خو روټه یو خوري خپلم لپاکه کی وی الحمدلله لیلا کې سوچ گئی چې بیړه د مجنون غر کا شه السلام قدرم نه راځي راشه یو بل تجربه په وکړه تجربه پیدا وکړه چې چاړو کټوره لاس کې ورکړو وې دا روټه یو سا ملنګ تا ورکا ورته چې لیلا وای چې روټه خو خورا خوستا لګوینه مې پکار ده وینا اوینځ چې روټه ورولې ده نو د روټه نه مخ کې ورته دا خبره کړي چې لیلا وای چې ستا وینا مې پکار ورته الخدا بیبینو دا روټه دې مچته کا او غوینه مجنون مخ کې ناشته الګ بر ناشته ویته نه سوینا زه خو د خوراک والا وم چې مخ کې ورغله ده نو مجنون چې په کم ځای باندې لیلا کې نولو باغ ځای ناس او چوه دوله سورزه او بمسکا روټه مخورا د ځای مپاس چې څنګه هغه کې نولو داسې ناس خدمتګار ورته وی چې دا روټه لیلا را لګره دا اخرى خو دا چاړو کټوره را کړی چې لګستاوینه مې پکار هغه ورته دا روټه اپ خوا کې دا اول دا چاړه راکا چاړې ته اغسته دا او دا بوټای دا زینه ټول پرې کړی دي او نیم کټوره وینه ته وته دا ورته وی چې لیلا ته وایا چې ستا په فراق او جدای کې وینم راکی او چوا او زمو چویم دغه وین راکی و نور راکی ونه خیال دراکی چې وین راوړل لیلا ته نو لیلا ډېر افسوس وکړ او لیلا ته وایا چې من کې ام لیلا ولیلا کیست من من کی اما لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن زسیما او لیلا سشید من کی اما لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی مین در دو بدن زماو د لیلا روح یو د صرف بدنونم دو په نظر کې ښکاری ورته چې هغه وایي چې ما او تا کې فرق نشته بادشاہ خبر شو بادشاہ لیلا را وغوښته چې راوی غوښته نو بادشاہ ورته وایي چې از دیگر خوبان تو یفزو نیستی تو خود نور معشوقون ډیره خستم نه تا مجنون ولی تا پسی لیوانه دی لیلا ورته څوی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی ورته الله بادشاہ چپ خبرونه کی ته مجنون نه ځکه ماته وی چې ته خسته نه
دا ما ته توره ځکه وایي چې ته مجنون دی. دیده مجنون اگر بوده تو را، دیده مجنون اگر بوده تو را، ہر دو عالم بے خطر بوده تو را. اے بادشاہ کتا د مجنون پستر گماتا ہو قتل نو پدواڑو جہانو کے بسر فراز شی. ماتا بچرے توراو نوے کتا د مجنون پستر گماتا ہو لیدل. مجنون تا پتاو لگے دا چھ لیلا ستا پسر بادشاہ سردا باسو. نو مجنون په زنگل کې وای چې گفت مجنو گر ہما روئے زمین، گفت مجنو گر ہما روئے زمین، ہر زمان برمن کو نند یا فرین. مجنون وی کدا دزم کے پسر ٹولا دنیا پا ما باندے آفرین وی. آفرین مجنون آفرین. اب ٹولا دنیا لگیا شی او زما صفتونا شروع کی، لیکن من گویم آفرین چکس زما دی چا پا آفرین پروانش، ما تا ضرورت نشتا دی چا دی صفتونو کول. من گویم آفرین چکاس، مدح من دشنا میں لیلا باد بس. واللہ العظیم زما دی چا پافرین سے پرواہ نشتا، زما فرین د لیلا کنزل دی چراتے او کی داد ٹولی دنیا د صفت نو چت. تاسو خیال داري دا مجازي عشقو مجازي دیو سړی په منځ ولاړ په مانځه ولاړ دی ستاسو غوندې بزرګو. اوس خو بزرګان ډېر زیات، هر سړي ته چې ګورې بزرګ. په مانځه ولاړ دی او صاحبه مجنون مخ کې تیر شو. چې مخ کې تیر شو بزرګ ورته وی چې ړوند دی، زه په مونځ ولاړ یم او ته زما مخ کې تیر شو. مجنون ورته وی یا بزرګ خدای دې په غبرګو سترګو ړوند کا، زه د دنیا په عشق کې مست یم په خدای قسم که ماته لیدلی، زه د لیلا په عشق کې لیونی ماته نه یې لیدلی. په غبرګو ړوند شي نو ته خدای ته ولاړې، زه دې څنګه ولیدمه؟ ته خدای ته ولاړې د کوتکشا بچیه نو زه دې څنګه ولیدم؟ نو خو ټول زبرګان یې سه او چې جماعت نه روزی ګیره میره ګمنځ کې بزرګ. تاسو خیال را تاسو ولیدم څنګه؟ تاسو وای په ایمان چې په دنیا د خدای کې اوس دا خو هغه مقام ته رسیدونکې خو په ټول پاکستان کې اوس څوک ښکاري نه، چې څوک ولاړو اوس خو ټول مونږ غوندې خلق پاتې دي. امام حسین د قانون الہی پتنګو چې زه په کوم ملک ژوندیم په دې ملک به د هغه قانون خلاف ورزي ولې کیږي چې کوم قانون زما په نیکه نازل شوی، زما ځان بنئ، زما بچی بنئ، زما خاندان په ټول تباشي
لیکن د نیکه په دین بداغ لګېدو ته پرې نه دی. اوبه پې بند شوي، راشن پې بند شو، لمبر په لمبر زلمی راوزی او په جنگ کې ته سر پرې کیږي او دا غلاش د امام حسین خیمه ته راوړل کی او د امام حسین بیبي او دا خويندې او دا میندې هغه ټوله دا پریکړی سر والا لاش تماشا کوي او ورته ګوري. بیبي زینب غوندې بیبي زینب غوندې دې درد ته ګوري او تماشا کوي او اسمان ته ګوري او الحمدلله وایي. شاه قاسم واده تیارو، امام حسین وی چې جنگ بم کیږي او وادم سنت ده، راځي چې نکاح وتړو. الته د تورو پرخار دی لګیا دي زلمی شهیدان کیږي او دلته امام حسین د شاه قاسم نکاح تړي لګیا. یو خیمه نه بل خیمه ته ډوله راوړه. واده دې ته وایي ستاسو ودونه دي او د پښتنو ودونه دي. دا واورئ په قوم کې د دنیا بیړه تباہ کړه په ډزو باندې. په پردي وادي کې ډزې کوي د نیانو بچو. واده د چا دی او نیتوب پکې څوک کوي. ماشومان پکې مړه شو، ښځې پکې مړې شوې، بوډاګان پکې مړه شو. واده دې ته وایي. مونږ ودونه په کنجرتوب او ډمتوب کړي دي. د چا ودونه چې په کنجرتوب او ډمتوب شوي هغې به ښې ورځې نه ګوري. د هغې لوڼه به دا ګي ټیمونه جوړوي او دا ګي ټیم کې به د هغې لوڼه کار کوي او کومه جنۍ چې پریوزي پردي هلکان به په غېږ کې راوچتوي او بیا به هسپتال ته وړي. په پاکستان کې د جنکو اګي ټیم جوړ شوی. په پېښور کې مهرباني کړې ده. جنکای اګي کوي، نکرې اچولي او د جنکو اټي کی ټیم کار کوي، لګیاي لوبه کوي او په ټي وي ټوله دنیا ګوري. اوس خو پاکستان په تړکې روان دی، پاکستان په تړکې روان دی، پاکستان په تړکې، پاکستان په تړکې نه دی روان، ښځې په تړکې روان. پاکستان خو بیړه غرقه ده، ښځې په تړکې روانې دي. اګي ټیم د مسلمان ملک د جنکو څه حق لري؟ دا د چا لونه دي؟ نن په ملک یو ګوره د یو جرم خلاف ایکشن نه اغستی کیږي، د یو جرم خلاف. ته لګیاو څه په تقریر کې وایه دا د بې حیا بچي دي، په ټس نه مس نه کیږي. احساس ورته نه کیږي چې دا دومره دنیا لګیا ده، دا غلط کار بندول پکار. مجسټریټان دغه لګرځي چې 3/6 فوټ کې ټیپر دې ګران خرڅ کړي، الویني چي پیاز دې ګران الویني کوي. او د قوم بچی چې ټول ګانډوان شو په میوزک سنټرو کې او په ویډیو گیمونو کې ټول بچی ګانډوان شو، باغې باندې یو چا په حکومت وانه چوله. 3/6 فوټ نه تانا ډکای، سپیشل مجسټریټان ورپسې ګرځي او بلو پرنټونه په دې آرامي اډو کې چلیږي. دې ته یو نږدې نه راځي.
دا غي وجه دا نه چې حکومت کنجر دی کنه. کوم حکومت چې په خپل د کنجرتوب او د ډمتوب اړې جوړي وی سی آر نه کسٹم ډیوټي ختمي نو ته په ایمان وای چې ډم نه بد دا تمکه چې الکه مال چرته د سړی توپ کارو کا او په خپل لګیا دي د کنجرتوب اړې کولاوي او دا کوشش کوي چې د عمل ټول کنجر شي او ډمان شي. اوس په پاکستان کې د ډمو څه ضرورت دی؟ دا یو تماشه ده پیښور ته خلک ودونو تراولي. څه نامه ده؟ ها څه دس تا تم پتا نه تپاسا لګودريګه ماما تپاسا ودريګه تپاسا اسی خبره کوم تپاسا پاخو څه خبره داسې مخکا اخوا مخکا وګوره دومره بوډاګانو یعنی دا شی دومره عام دی چې دومره بوډا تم د ډیسکو پتا ده. اندازه وکړئ یعنی چې ټول ملک دم دم شي خو مولا ته بم پته پیر صاحب ته بم پته بوډا ته بم پته ځوان ته بم پته. اندازه وکړه اوس د ډیسکو ډمو څه ضرورت دی په پاکستان کې؟ کدا د سړی د زامن حکومت په دې ملک باندې راشي نو معنا به یو ډمه سر اوچت کی. د دنیا سړی به خزو ګرځي خو یو ډمه د کچنای بچای به یو دغه سي بوډا تبم یو پکې نکاح. اندازه کوي د دې ملک انتظار کوي د خدای د عظیم قهر چې کله برا نازلېږي کله بنازلېږي. ځکه چې ملک د بے حیايي او د بی دینۍ په پلیټ فارم ولاړ دی تیار دی د خدای قهر ته خو انتظار دی چې د اسمان فیصله به د دې ملک متعلق کله کی. هغه قانون سره څه کیږي لګیا دی کم قانون چې د جناب محمد رسول الله په کور کې جوړ شوی. ستاد ملک وزیر اعظم یې وې د ملک وزیر اعظم چې د غل نه لاس پرې کول چې دی دا به مناسبه او ظلم دی. ستاد ملک وزیر اعظم یې وې قرآن ویلی دی چې د غل نه او خسړی او خزه نه لاس غوس کوي او د قرآن وینا ته دی زیاته او ظلم وي. ستاد ملک وزیر خارج داخله اعتزاز سن وی کچا د شریعت بل نامو واغسته د پاس کېدو بستر دی وتړي او کور ته دیږي. نو په کمل کې چې د قرآن غوندي کتاب دا حشر وی وزیران داوي منبران داوي وزیر اعظم داوي اجي هغه خدای به د دې قرآن بدل په کم رنگ کې د دې ملک نالي زخواریانم چې کیږي بچ مونږ خو د ملک دشمنان نه یو د ملک غداران نه یو مونږ په ملک کې د بيدینو دشمنان یو د قرآن او د حدیث دشمن ذات د دشمنانو دشمنان. نو عزیزانو د شاه قاسم واده کیږي او یو ډوله د یو خیمه نه بلې خیمه ته وړي کیږي او د واده ډومبه شپه ده. आवाज شو چروزا ایو بزرگ وای چې د شاه قاسم ناوې او شاه قاسم ته د لمن نه ونیو د شاه قاسم بی قاسم ته وی جانانا د شاه قاسم بی قاسم ته وی جانانا مزه زمانہ
چې مر ظالم بودی د غشو په باران وجنی دا مظلومان وجنی قرآن وای د قرآن بیا خاوندان وجنی دا مظلومان وجنی علی اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور زی زړه مې نسکور زی علی اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور زی زړه مې نسکور زی دعا د لومبۍ شپه ده خو چې ووتو شهید شو خیمې مخې ته راوړی شو نو زینب هم ورته ولاړه ده او د لومبۍ شپې ناوې هم ورته ولاړه لسمه ورځ ده د محرم आवाज وشو چې نور خو ټول ختم شي یو امام حسین پاتې هغه رامنډې کړې بی بی زینب ورته د خیمې په سورو کې ګوري چې امام حسین د تورو لاندې ګیر خو چې ګیر شو دی بی اختیاره د خیمې نه بار منډه کړه چې بار یې منډه کړه بورکا خو نه وه امام حسین جنگ په ځای پرې خو را منډه کړه او دا یې د لاس نه ونیوه او بیا یې خیمې ته دننه کړه او ورته وی چې او زینب کزان دې په خپل اختیار به ستر کو او په خپل اراده دې ستر مات کو نو خدای به سزا درکړي او که به اختیار به ستر کړې شوې نو خدای به جزا درکړي زما سر به غوسیږي خو ته به ستر نه ماته نن د خپلو ښځو حال وګورئ د ښځو تماشې وکړئ د لوڼو تماشې وکړئ دا چادرۍ وګورئ او دا سپېږمې پټې او غوږونه ښکاره د دوی په لار هغه تلل وګورئ نو د تورې لاندې مې امام حسین خو د زینب د ستر خیال ساتي نن زمونږ په ملک کې د ستر سال دی نو زما عزیزانو اصلي جنگ چې و هغه دې د پاره او چې د قرآن د دفعاتو خلاف ورزي یزید کولا نو امام حسین په بال بچ سر و مال قربان که او د خپل نیکه د دین ناموس او ساتلو دا صفت خدای پاک ممکن پیدا کی نن خو ټول ملک په دې را پاسي چاله روټۍ نشتا او ګرانی دا او بنشتا او ټیپر نشتا او مولای نشتا او پلانې نشتا لیکن ټول ملک دا आवाज ونکو چې مونږ دی حکومت منلو ته تیار نه یو چې کوم حکومت د قرآن د دفعاتو خلاف ورزي کوي دا आवाज په ټول ملک کې ونشو هر سړی د غوی زوی دی چې ونډه ورته وکړي سپېږمې پکې ورننه باسي نوره د چا پروا نه کوي واخر دعوانا ان الحمدلله